دا یلدا شپه الله تعالی انسانانو ته داسې دین ور په برخه کړی دی چې له هر پلوه بشپړ دی او هیڅ ډول کموالی، زیاتوالی، حذف او یا بدلون ته اړتیا نه لري. اسلامي شریعت انسان له خرافاتو، باطلو افکارو او رواجونو څخه ژغوري. له هغو چارو څخه چې هر مسلمان باید ترې ځان وساتي یوه هم د یلدا شپې لمانځل دي، ځکه دا شپه په اسلام کې هیڅ ډول شرعي حیثیت نه لري او بشپړ غیر اسلامي رسم بلل کیږي. دا یلدا شپې د پیدایښت لنډ تاریخ او حقیقت. یلدا هغه شپه ده چې د قوس د میاشتې د 13مې نیټې یعنی د خزان وروستۍ ورځ له لمر لوېدو څخه د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې یعنی د ژمي لومړۍ ورځ تر لمر ختو پورې دوام کوي. که څه هم د یلدا شپې تاریخ ډیر لرغونی دی خو په اړه یې دقیق معلومات نشته. ځینې مورخین یې تاریخ شاوخوا 7000 کلن یادوي، خو هغه څه چې د یلدا شپه یې د یو دود په حیث معرفي کړې ده شاوخوا 1500 کاله له میلاد څخه مخکې زمانې ته ورګرځي. یلدا د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د لرغونو ایرانیانو رسمي تقویم ته داخله شوه. هغه تقویم چې د بابلیانو او مصریانو لګاه شمارۍ څخه اخیستل شوی وو. لرغونو ایرانیانو دا شپه د لمر د زیږون او نجات په توګه ګڼله. له همدې امله به تر سهاره ویښ پاتې کېدل. څو د جدي د میاشتې د لومړۍ ورځې د لمر ختو ننداره وکړي. د لمر د درناوي لپاره به یې دا شپه تر سهاره په ویښه تېره کړه او جشنونه به یې نیول. د دې جشن له لوازمو څخه یو هم د ډیرو خوړو چمتو کول وو، لکه انار، هندوانه او سنځلې چې دا ټول د لمر د سور رنګ نښه بلل کېدل. دا یلدا شپه د ځینو قومونو ترمنځ یو لرغونی او محبوب رسم دی. په پخوانیو زمانو کې کله چې کرنه د خلکو د ژوند بنسټ وو او انسانان د فصلونو له بدلون او طبعي تضادونو سره آشنا وو، د تجربې او وخت په تېرېدو یې وکولی شول خپل کارونه د لمر د حرکت، د فصلونو د بدلون، د ورځې او شپې د اوږدوالي او لنډوالي او همدارنګه ستورو د حرکت او حالت له لوري تنظیم کړي. د اسلام له نظره د یلدا شپه غیر اسلامي ریښه لري او د لمر د تقدیس او درناوي پر بنیاد ولاړه ده چې د لمر لمانځونکو او اور لمانځونکو له عادتونو څخه یو عادت دی. هغوی یلدا یا د چلې شپه د لمر د زیږون شپه ګڼله او د دې شپې په لمانځلو سره به یې خپل خدای یعنې لمر ستایه. د یادونې وړ ده چې دا شپه له هغې شپې سره برابره ده چې عیسویان یې د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون شپه یعنی کریسمس ګڼي. نه یوازې عیسویان بلکې هندي قومونه هم دا شپه لمانځي. ډېرو دینونو د چلې شپې ته دیني مفهوم ورکړی دی او همدارنګه د نوي کال جشن او کریسمس هم د ځینو پخوانیو تقویمونو لکه د سیستان لرغوني تقویم له مخې په همدې وخت کې ترسره کیږي. د اسلام له نظره د یلدا شپې لمانځل ولې ناجایز دي؟ د اسلام له نظره د یلدا شپې لمانځل د لاندې دلایلو له مخې ناجایز دي. یلدا شپه د نورو دینونو لکه زردشتیانو، هندوانو او عیسویانو ځانګړی اختر دی او د اسلام هیڅ عالم د دې د جواز قائل نه دی او د دې شپې لمانځل له کفارو سره مشابهت دی. په دې شپه پورې ناسم او ناوړه باورونه تړل شوي دي، لکه د شپې نحس ګڼل، د جدي د میاشتې د لومړۍ ورځې په سهار د انسان پاکېدل، د اور بلول، د بدیو او زیانونو د دفع کولو لپاره د خلکو راټولېدل، د بلاو د لرې کولو لپاره تر سهاره بیداره پاتې کېدل، د لمر د ختو د نندارې لپاره او نور ورته خرافاتي باورونه. هغه ګناهونه او حرام کارونه چې په دې شپه ترسره کیږي لکه د نامحرمو ښځو او سړو اختلاط، په مال او خوړو کې اسراف، د وخت ضایع کول، د الله تعالی له عبادته ځان غافل کول، د ملحدینو زاړه منسوخ او باطل دودونه را ژوندي کول، غیبت، بیهوده خبرې، موسیقي او نور ورته حرام اعمال. اسلام چې تر ټولو دینونو پاک دین دی، مسلمانانو ته لارښوونه کړې ده چې دین یې بشپړ دین دی او د نورو دینونو مراسمو او اخترونو ته هیڅ اړتیا نه لري.
همدارنګه اسلام په خپلو اصلي سرچینو کې څرګنده کړې ده چې هیڅ مسلمان حق نه لري ترڅو ځان د کفارو له دودونو، رواجونو او مراسمو سره ورته کړي او یا ورسره مشابهت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی هر څوک چې له کوم قوم سره ځان ورته کړي هماغه له هغوی څخه شمیرل کیږي. د مسلمانانو لپاره د پیروي او اطاعت په برخه کې تر ټولو غوره بیلګه وسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه اصحاب او د امت صالح اسلاف دي. اخترونه، غونډې، مراسم، جشنونه او مناسبتونه هم له هغو چارو څخه دي چې زموږ دین یې حدود ټاکلي دي او دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې په واضح ډول سره بیان شوي دي. پایله: د یلدا شپې جشن د غیر مسلمانانو له اخترونو څخه دی او د اسلام په شریعت کې هیڅ ځای نه لري. هر نوی کار چې په دین کې بنسټ ونه لري او اسلام ترې په ښکاره ډول منع کړی وي بدعت، ګمراهي او ضلالت بلل کیږي. که څه هم خلک یې د خوښۍ، صمیمیت او راټولېدلو سبب بولي، یا یې د خپل کلتور، عرف او ټولنیز هویت برخه وګڼي، یا یې د خپلوانو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت پلمه وګرځوي او که هر څومره ښکلي او جذاب نمونه ورته وټاکل شي. له دې ټولو ناسمو نومونو سره سره دا ډول کړنې چې په اسلامي شریعت کې ریښه نه لري بدعت، ګمراهي او ضلالت دی. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور في